ملګرو شاکر سنګري یم. خدای دې وکړي چې تاسو به ټول جوړ روغ یاست. دا وخت په کوټه کې یم او سهار وختي په پټ لمر د کوره رالو پټ ته دلې مې پیشي ول. پیشي پر څه بنیاد و؟ پیشي د هغه د میډیا د وجې ده چې ولې میډیا استعمالوئ. او بل دا یو پی ټکسیان والا ټکسي سټینډ ته دا یم نږدې یم. دا یو پی ټکسیان والا ډېر کمزوري خلک دي، ډېر کمزوري پکښې دي. خلکو د مجبورۍ څخه فایده اخلي. ګرده نه ښیم، ډېر ښه کسان هم پکښې کې دي چې هر څو تیل ګران وي، چې هر څو تیل ګران وي دی مطلب ګزاره د خلکو سره کوي. د پرون د څه ملګري ټلیفونان راته کوي چې پر پی نفر باندې 3000 هم اخیستل شوي دي، 3500 هم اخیستل شوي دي، 2500 هم چوډي والا د نفره څخه اخیستي. نو یقینا هم دا ظلم دی. دا ظلم پیسې چاته په ښه نه ورځي. نو چوډیان والا څخه خواست کوو چې لږ مناسب ریټونه استعمال کړي. موږ هم دا وایو چې تیل ګران دي، خو دومره ظلم نه دی ښه. زموږ سره چې کوم ملګري راغلی دي هغه ډېر ښه انسان دی. موږ یې په ډېر ښه قیمت باندې راوړو، په ښه مناسب قیمت مې وړي. نو فیلډرو چوډیان والا ته وایو چې مناسب قیمت باندې سپاریان وړي او راوړي. نو به الله پاک ستاسو په پیسو کې برکت اچوي. چین دی از د ظلم پیسې پر داسې لارو ځي چې څوک په پوهېږم نه. نو چوډیان والا دې ښه مناسب قیمتونه د مسافرو ساخي. الله پاک به د دوی په پیسو کې برکت اچوي. نو تاسو هم په کمنټ کې راته ووایاست چې تاسو د کوټ څه چمن ته په 100 روپۍ باندې تګ کړی دی یا مسافر کړی دی، په چوډۍ کې 100 روپۍ څه اخیستي.